په کابل کې د فوټسال لوبې روزونکي وایي چې د فوټسال نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په لارې موندلو سره یادې لوبې سره د ځوانانو علاقه زیاته شوې ده. محمد منصور رحیمي په کابل کې د فوټسال لوبې له یو روزونکو څخه دی چې اوس مهال په دغه جمنازیوم کې د نږدې 40 لوبغاړو په روزنه بوخت دی. هغه یادې لوبې د ځوانانو ترمنځ تفریح، د دوی د مثبتو سیالیو لپاره لار جوړول او د ورزش د نورو څانګو په څیر د فوتسال لوبې ودې لپاره مهمې بولي. ذات 3 ماه میشه همینجا تمرینات فوتسال رو ما آغاز کردیم. تمرینات ما هست تمرینات ابتدایی فوتسال است برای پایه و رده های سینی است. اینجا ما 2 تایم تمرینی داریم که در یک تایم مربوط پایه میشه، مربوط رده های سینی فوتسال میشه و تایم بزرگسال هم داریم که مربوط تایم بزرگسالایش میشه. هغه په کابل او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د فوتسال لوبې د ودې لپاره د معیاري جمنازیومونو د جوړېدو غوښتنه کوي او دغه راز له مسؤلینو غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي څو په ډاډه زړه لوبې ترسره کړي. همین لوازم تمرینی باشد، بعض سپورت باشه و اکمالات تمرین و لوازم تمرینی باشد خیلی خوب میشه دیگه. انشالله بچه هم یگان بعض وقت سر بزنن به بچه ها و یگان دیدار از یار بکنن یا تشویق میشه. هغه کوچنی لوبغاړي چې د جمنازیوم ته د فوتسال لوبې د زده کړو لپاره راځي خوښي څرګندوي. د دوی په خبره د دې روزنې موخه له زده کړو سره سره بدني پیاوړتیا او ورزش ته هڅونه ده چې هر زده کوونکی باید د زده کړو ترڅنګ بدني روزنه هم ومومي. با مدت 4 ماه در اینجا تمرین میکنم با دوستایم. این میشه یک صحت داشته باشی و خوب است. یو مشهور شلو چې د فوتبال کلب ته راځم او په دې فوتسال کلب کې جمعه کې 3 ورځې دا کلب کولی شو. استاد مې چې وکتلو ډېر تکړه دی ټول هر څوک چې ګورم ښایسته فوتبال کولی شي. من 4 ماه تمرین میکنم. بخوام یک گلبیکر فوق‌العاده شم. د افغانستان د فوتبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د اسیا ملتونو جام سیالیو کې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې په ګډون ټول 26 لوبډلې ګډون لري او ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د روان 2024 کال د سپتمبر پر 14مه د ازبکستان په کوربه‌توب ترسره شي.